ژر سه هلکه. دا دی عالم خان صاحب څه اوس به چې پر ستوني درد زور راشي بره به درد کوي. خدای دې راوله خان صاحب. خدای دې په ښه در وکړي هلک سم نه شو ورېته. خان صاحب ولې خیر کې موږ خو دا دې ښه په صداقت ښه په ایمانداري کار کوو مانه. دا څنګه د ایماندارۍ کار دی په ورځ بانجان پخ کړی وه. دا خو ته ما د اشپزۍ دپاره راوستلی خو تا ما دا ښه اشپزي زده ده. نو دا تا څنګه بانجان پخ کړی وه داسې انچکه تروه وه ښه چې در دا اوس ما داسې بانجان نه وه خوړلی. اووی اوس مې سر خلاص و کشکې مې جرابې کښلې وای بره خوندورې راتللې چې رښتیا سي. جرابې؟ نو د جرابو د بانجان سره څه؟ نو خان صاحب تا راتول چې لغتک بانجان را پوخ که برم جرای په پښو وې بالا مې لغتې ورته کش کړې بالا مې در پاخه کړه هغه مې دا پښې اوسه خولې کړې وې د خولو بوی ورغلی و دا بانجان ته. نو چې ستا اشپزي نه وي زده نو تا به اوله ورځ ماته ویلي وای چې زما اشپزي نه دی زده. صحیح دي زما اشپزي نه وای زده ما نه درته ویله ما په اصل کې غوښتله چې تا ته سرپرایز درکړم خان صاحب. سرپرایز